سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. اشرف شریفي یم او تاسو ته نن په درس کې ښه راغلاست وایم. زمونږ د تیر درسونو په دوام سره نن مونږ تاسو ته د ګرامر له برخې څخه البته اووم نمبر زمانه راوړې ده چې هغه د پاست پرفیکټ ټینس ده او تاسو به نن په دې زمانې زده کولو سره وکولی شئ هر ډول جملې چې په تیر وخت کې ترسره شوي وي لکه څنګه مو چې په پرزنټ پرفیکټ ټینس کې ول دا به تاسو زده کړئ. له هر څه نه مخکې زه تاسو ته یادوري کوم دوستانو، کوم کسان چې په چینل کې نوي دي تاسو څخه مو هیله ده لاړ شئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. موږ چې تاسو ته هره ورځ کوم ویډیو چمتو کوو درس درکوو، نن زه تاسو ته د ګرامر برخه تشریح کوم نو تاسو باید لاړ شئ زموږ د ګرامر پلی لیست ته. په هغه کې موږ مثلا د پرزنټ ټینس، همداشانته د پرزنټ پرفیکټ ټینس، د پرزنټ کنټینیوس ټینس، د پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس، همداشانته سمپل پاست ټینس چې ورته پاست ډیفینټ ټینس ویلی شي، همداشانته پاست پرفیکټ ټینس، پاست کنټینیوس ټینس. دا درسونه مو ورکړي دا ټول تاسو کولی شئ وګورئ. زه درس شروع کوو، وخت ډیر نه نیسو، فقط په ګرامر کې فوکس توجه پکار ده. کله چې زه تاسو په پښتو مثالونو کې زه پوه کړم تاسو کولی شئ انګلیسي مثالونه په هر وخت کې بیا جوړ کړئ. صحیح ده؟ اول خو باید دا ووایو چې د پاست پرفیکټ ټینس څه معنا لري. که مو فکر کړی وي موږ تاسو یو پرزنټ پرفیکټ ټینس وویل. پرزنټ پرفیکټ ټینس او پاست پرفیکټ ټینس دا دواړه ورور او خور په شان دي. کله ما تاسو ته وویل چې کله تاسو هغه لومړني لکه پرزنټ ټینس، پرزنټ پرفیکټ ټینس، پرزنټ کنټینیوس ټینس او پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دغه څلور تاسو زده کړئ، بیا تاسو دې خواته د پاست او فیوچر ټینس ټول زمانې همداسې خپله زده کولی شئ. موږ تاسو ګورئ اول پاست پرفیکټ ټینس پرېږدم. پرزنټ پرفیکټ ټینس موږ تاسو په تیر درس کې ویلې. پرزنټ پرفیکټ ټینس موږ تاسو ته یو داسې عمل ښیي که نه، پرزنټ پرفیکټ ټینس یعنی حال تکمیله جاری حال تکمیله زمانه. پرزنټ پرفیکټ ټینس یو داسې کار موږ تاسو ته کوي چې په موجوده وخت کې که کار وي هغه کار همدا اوس خلاصوي سرته رسېدلی وي. صحیح سو؟ او که یو شی وي په همدغه دقیقه او په همغه وخت کې په موجوده وخت کې موږ تاسو ولرو. لکه څنګه، لکه زه مثلا تاته وایم ما ډوډۍ خوړلې ده. صحیح ده؟ ما ډوډۍ خوړلې ده. یا مثلا زه درته وایم زه مارکر لرم. صحیح سو؟ یا زه درته وایم ما منډه ووهله، ما منډه وهلې ده، وهلې ده. صحیح ده؟ او همداشانته که ته چیرې وایې چې یو څوک تاته وایي تا مونځ وکړه او په همدغه دقیقه کې تا مونځ خلاص کړه، ته چېرته و ما مونځ وکړه. صحیح سو؟ یا مثلا ته درس وایې په هماغه دقیقه موجوده وخت کې تا دغه درس خلاص کړه. ګوري هدف دا ده چې خلاص شي. په موجوده وخت کې تا دا درس یا خلاص کړه. تا ته یو نفر وایي تا درس ویلې، ته ورته وایې ما درس ویلې، ما درس دا ده خلاص کړه. صحیح سو؟ یا مثلا تا په همغه دقیقه کې ډوډۍ وخوړله. صحیح سو؟ لګیا وي ډوډۍ دې خوړله چې ملګری دې راغی تا لاس ومینځه، نور تا ته وایي راځه ډوډۍ وخوره، تا ډوډۍ خوړلې، ته ورته وایې ما ډوډۍ وخوړلې ده. صحیح سو؟ نو داسې زمانې ته په انګلیش کې وایي پرزنټ پرفیکټ ټینس، یعنی یو کار چې په اوس موجوده وخت کې ترسره شي. خو اصل زموږ ستاسو درس چې اوس د پاست پرفیکټ ټینس ده. فقط فرق یې څه کې ده؟ پاست پرفیکټ ټینس یعنی تیر تکمیله زمانه، یو کار چې مثلا په تیر وخت کې سرته رسېدلی وي. دا خو پرزنټ پرفیکټ ټینس اوس وخت کې سرته ورسېد او پاست پرفیکټ ټینس په تیر وخت کې سرته رسېدلی. اوس به دا تیر وخت څنګه؟ تیر وخت داسې ده مثلا زه تاته وایم راسه ډوډۍ وخوره، یا ډوډۍ خو اوس وخت کې راځي. مثلا زه تاته وایم ته د ورځې منډه وهې یا نه وهې، ته وایې ما منډه وهلې وه، ما منډه وهلې وه. یا ته وایې که نه ما ډوډۍ خوړلې وه، خوړلې وه، یعنې دا معنا چې ما ډوډۍ خوړلې وه معلومه نه چې پرونه بله ورځ بله ورځ. خو یو کار چې په تیر وخت کې سرته رسېدلی وي او خلاص شوی وي هغه ته ویلی شي پاست پرفیکټ ټینس. سټرکچر هم فرق نه لري. په پرزنټ ټینس کې، پرزنټ پرفیکټ ټینس کې موږ تاسو سټرکچر لرو، سبجیکټ have و has موږ تاسو لرو، بیا verb 3 لرو. اما اوس به ته په پاست پرفیکټ ټینس کې د have و has هر ځای کې چې have راځي ته به هټ کارئ. په تیر وخت کې هر ځای کې چې has راځي ته به هټ کارئ. یعنی د have و has دواړو لپاره موږ تاسو صرف هټ کارو. په یو جمله کې چې کله تاسو هټ وینئ او ورب دریم حالت وینئ باید تاسو پوه شئ دا کار تیر وخت کې سرته رسېدلی ده. باید داسې نه وي چې یو کار تیر وخت کې شروع شوی وي اوس هم لګیا. نه، په تیر وخت کې کله سرته ورسېد. نو په پرزنټ پرفیکټ ټینس کې موږ تاسو سټرکچر داسې لرو چې سبجیکټ فاعل ده او have و has به بیا به verb 3 بیا به کمپلیمنټ. صحیح ده؟ اما په پاست پرفیکټ ټینس کې موږ تاسو څه شی لرو؟ سبجیکټ او هډ. یعنی هډ هم د have لپاره کارېدلی شي او هم د has. یعنی که په یو جمله کې مثلا راځي she has played نو ته وایې she had played. اما که they have played ته کولی شې they had played په تیر حالت کې.
ډیر ښه به پرې پوه شوي زه باوري یم ځکه دا یو ډېر اسانه جمله ده. اوس موږ تاسو یو مثال لره که مو فکر کړی وي یو مثال موږ تاسو داسې لره په present perfect tense کې که چېرې تا ته یو څوک وایي چې ته دې ته دغې جملې ته وګوره I have taken the tea دا present perfect tense ده او که past نو ته باید ځان سره فکر وکړې چې I have taken the tea یعنې دا معنی چې ما چای څښلی دی ما چای څښلی دی دا په همدغه موجوده وخت کې تا چای وڅښه چې یو نفر درته وایي راس چای وچښه ته ورته وایې نه ما چای څښلی دی په همدا 15 دقیقې مخکې دې څښلی نو وګوره ما دلته لیکلی I have دلته وګورئ I have taken او فعل د موږ تاسو verb 3 راغلی او دلته have راغلی I have taken the tea ما چای څښلی دی نو دا present perfect tense ده یعنی اوس تکمیله زمانه ده I have taken the tea اوس که زه چیرې غواړم چې دا تیر تکمیل حالت واړم یعنی past perfect tense واړم فقط دغه have به راواخلې هډې کا صحیح ده نور اس کوم تغییرات مه راوله فقط I had taken the tea یعنی ما چای څښلی وو صحیح ده ما چای څښلی وو یعنی دا تیر حالت شو I had taken وګورئ ما نور تغییرات راوستل نه I am هماغه ده صرف مې have had که او taken دا د ټي ده نور ټول خپل ده انشاءالله په دې باندې پوه شوي زه دلته یو مثالونه موږ تاسو لرو مثالونه داسې لرو چې subject plus had plus verb 3 complement یعنی I had played cricket همداسې نور څه لاو دي لومړنی مثال زه لرم شادمان has offered the prayer تاسو به دلته وګورئ چې has کارول شوی چې کله have او has راغلی وي باید پوه شئ چې فعل هم دریم حالت اخیستی نو باید پوه شئ دا present perfect tense یعنی یو کار په موجوده وخت کې اوس ترسره شوی ده شادمان has offered the prayer شادمان لمونځ کړی ده صحیح ده شادمان مونځ کړی ده یعنی دا معنا چې په اوس وخت کې کړی ده مونځ او که چیرې زه غواړم دا تیر کامله زمانې ته واړم یعنی past perfect tense ته واړم فقط یو تغییر راولئ د has په جای had اضافه کړئ شی به اضافه کړئ د has په جای had او که have مو had استفاده کړئ نو زه چې شادمان had offered the prayer اوس به تاسو ته دا دفتن ذهن ته رسیږي شادمان had offered the prayer یعنی دا معنی چې شادمان مونځ کړی وو اولنی مثال کې دا شادمان has offered the prayer شادمان مونځ کړی ده چې په موجوده اوس وخت کې ده اما که زه وایم شادمان had offered the prayer شادمان مونځ کړی وو یعنی تیر وخت نه پوه شئ یو ورځ مخکې دوه درې یو کال یو میاشت هر څومره چې وخت وي دویم مثال موږ تاسو لرو بل په همدې باندې دویم مثال داسې ده وایي شادمان has two sons څه معنا شادمان has وګورئ دلته has ده شادمان دوه زامن لري شادمان has two sons شادمان دوه زامن لري صحیح شو موږ تاسو یو لرو دا د چې کله یو شی ملکیت معلوم کی ملکیت او ځان ته معلومول مثلا یو خو ما تاسو ته فعل ده لکه په دې ځای کې فعل راغلی ده چې لمونځ کړی ده یو داسې زه ځان ته وایم مثلا دا مارکر زما ده صحیح شو یا زه وایم زه یو مارکر لرم یا مثلا احمد دوه زمن لري دلته حالت ملکیت معلومیدل دي اوس دلته وګورئ شادمان has two sons دلته بیا has کارول شوی خو دې خواطنی هغه دا two دوه داس دا یو د اسم په شان راځي دلته بیا موږ تاسو حالت نو شادمان دوه زمن لري صحیح شو شادمان دوه زمن لري په موجوده اوس وخت کې یعنی همدا اوس شادمان دوه زمن لري صحیح شو اما که چیرې زه وایم چې شادمان دوه زمن لرل نو بیا به زه څه شادمان has براخلم had کوم شادمان had two sons شادمان دوه زمن درلودل صحیح شو انشاءالله پوه شوي وئ فقط فرق هم دی کې ده کله چې تاسو په یو جمله کې زه دلته دوه جملې نورې ځان درته لیکم چې ښه پرې پوه شئ صحیح ده یعنی زه داسې وایم کله چې په یو جمله کې have has راځي نو د دې ملکیت د چې هغه لري کله چې دا غواړي تیر حالت ته واړوي نو had یعنی په یو جمله کې تاسو کله ګورئ have او has راغلی یعنی هغه کار په موجوده وخت کې ترسره شوی خلاص شوی ده ښه اما که چیرې تاسو had وینئ یو کار یو فعالیت په تیر وخت کې ترسره شوی او خلاص شوی ده هدف زموږ ستاسو دا ده که چیرې have او has څخه یو راځي هم تاسو باید پوه شئ دغه کار په اوس وخت کې ترسره شوی ده خلاص شوی ده ګورئ صفر شوی خلاص شوی کله چې had کارول کېږي په تیر وخت کې کارول شوی خلاص شوی ده زه دلته دوه مثال لرم مثلا زه ما سبزي راوړې ده اول خو بیا تاسو په دې پښتو کې پوه شئ چې دا اوس کامله زمانه ده او که تیره کامله زمانه ده نو ما سبزي راوړې ده ما سبزي راوړې ده نو دا اوس کامله زمانه ده زه به څه وایم یا ما سبزي راوړې ده د راوړل ته انګلیش کې وایي bring صحیح شو نو دویم حالت دریم حالت به تاسو د فعل کال brought
I brought صحیح ده I brought the vegetable ښه vegetable I brought the vegetable I په بخښنې سره ډیر have هم دلته ورسره کو صحیح ده په ډیر بخښنې سره زه باید have هم پکې راولم جای لږ څه کم ده I have brought the vegetable ما سبزي راوړې ده یعنی په همدا اوس وخت کې په همدغه اوس او په موجوده وخت کې ما سبزي راوړې ده یا به 2 دقیقې 3 دقیقې 4 دقیقې یعنی ما سبزي راوړې ده I have brought the vegetable ځکه دلته هم همداسې ما سبزي راوړې ده اما که زه چې ما سبزي راوړې وه نو بیا به زه په دې ځای کې د past perfect tense نه کار اخلم چې په past perfect tense کې موږ تاسو structure لرو subject فاعل خپل لیکو په دې ځای کې فاعل شه ده ما نو ما ته په انګلیش کې I صحیح سو الته بیا شه ده had به همیش کار چې کله ته پوهیږې دغه کار په تیر وخت کې تر سره had به کار نو I had ما دلته have کارول ته had I had یا دلته بیا شه ده verb 3 د دریم حالت راوړل ته په انګلیش کې bring وای دریم حالت د bring brought ده یا I had brought the vegetable I had brought the vegetable یعنی ما سبزي راوړې وه هیڅ کوم پکې تغییر نشته فقط تاسو هم دومره زده کوئ چې present perfect tense کې په اوس کامله زمانه کې موږ تاسو have و has نه کار اخلو بیا به فعل دریم حالت I have played she has played صحیح سو اما که چیرې past perfect tense وي همدغه have و has به موږ تاسو راخلو had ته کارو او په یاد ولرئ په past perfect tense کې موږ تاسو I you we they he she it د دې ټولو لپاره موږ تاسو had کارولای شو یعنی داسې نشي کېدلی لکه په present perfect tense کې چې موږ تاسو وایو I have you have we have they have او he has she has it has نه دلته بیا تاسو هر have و has لپاره had کارولای شي په تیر وخت کې په دې هیله چې پوه شئ فقط همدا have و has که چیرې تاسو وینئ که زه مثلا وایم I have a marker زه یو مارکر لرم په موجوده وخت کې ده I have a marker زه تاته زه یو مارکر لرم په اوس وخت کې خو که چیرې زه درته ما مارکر لره بیا به زه چم have had I had a marker ما مارکر لرلو صحیح سو یا مثلا زه وایم I have a whiteboard زه یو سپینه تخته لرم که چیرې زه وایم چې دا ووایم چې په تیر وخت کې نو زه به چم I had a whiteboard ما یو سپینه تخته درلودله نو have has په موجوده اوس وخت کې یو عمل تر سره شوی او had تیر وخت کې ان شاء الله چې په درس باندې پوه شئ که درس مو زده شوی حتما در سره ویډیو د نور درسونو لپاره لایک کړئ او همداشانته سبسکرایب کول د چینل مه هیروئ تر بیا ښې چارې ښه وخت د خدای په امان